رحمت الله نوروز څوک دی؟ بعضې خلک مې په حیث د یو خیریه کارکوونکی پیژني، بعضې خلک مې په حیث د یو دعوتګر پیژني، بعضې خلک دا وایي دا په ټکنالوژي کې هم دخیل دی، بیا په تعلیم کې هم دخیل دی ځکه چې مکاتب یې جوړ کړي دي. واقعا ما په خپل ژوند کې په مختلف وخت کې مختلف کارونه کړي دي، بدون د شک ټول د اسلام د دایرې د لاندې نه او عوامو ته د خیر کارونه وو. نن زه یو نتیجې ته رسېدلی یم چې زما باید نن نه بعد توجه درې شیانو ته شي او دا ویډیوګانې هم په دې موضوعاتو باندې جوړ کړم ځکه چې ضرورت دی. تیر 10 کاله چې الحمدلله دعوتي سفر و او هغه به جریان لري، لیکن دعوت په مختلف طریقه باندې کېږي. مخکې زه په سړک کې درېدلم او همیشه مې دعوت کو یا مذاکرات کول د خلکو سره، هغه دعوت ته که موقع پیدا کېږي همیشه به ورته حاضر یم، لیکن زما توجه زه غواړم چې دې طرف ته ویسم چې هغه طرف ډېر هم مهم دی ځکه دنیا په همدې طرف باندې روانه ده او دنیا په همدې سیستم باندې چلیږي. هغه اقتصاد دی، اداره ده، ټکنالوژي دی، دا شیان دي. نو نن نه پس به انشاءالله زما اکثر ویډیوګانې تاسو په تجارتي بخشونو کې انټرپرنرشپ کې د یو نظریات څنګه تطبیق کو، څنګه کامیابه کو، همداسې منیجمنت، همداسې اقتصادي بخشونه لکه بانکداري شوه یا سرمایه‌ګذاري شوه په دې بخش کې به وي. البته دا به ټول د اسلام نظر نه فلټر شوي وي. نو زه به چې کوم خبره کوم هغه ما کافي ریسرچ کړی وي او دلایل به هم خلکو ته وړاندې کوم، هم نقلي او هم منطقي. ځکه زه چې ګورم دنیا نن په اقتصاد ولاړه ده، یو وړوکی ملک دی د 15 میلیون نفوس لیکن ټول دنیا کنټرول کوي ځکه اقتصاد د هغوی په لاس کې ده. لیکن موږ مسلمانان 2 بلین یو لیکن فقر کې ژوند کوو، نه فقط اقتصادي فقر دی بلکې فکري فقر دی او دا نه دی چې موږ هغوی ته خدای ورکړی دی او موږ ته یې نه راکوي، نه، اسباب دي چې هغوی استفاده کوي او موږ یې نه استفاده کوو. نو ولې نه؟ چون ما هم دغه بخش لوستی دی د اقتصاد منیجمنت، الحمدلله زه په دې کې لیسانس او ماستري لرم. دویم په همدې بخش کې مې کار کړی، تقریبا 9 نه ډېرې کمپنیان مې جوړې کړي دي، بعضې اوس هم په جریان کې دي، بعضې په ښو باندې ولاړ دي. الحمدلله همداسې ادارات جوړ کړي بین المللي چې مختلف دنیا کې هغوی فعالیت کوي او کار کوي. نو ولې نه دنه مخکې چې زه نور هم سپین ږیری شم، نو ولې نه دغه تجارب خلکو سره شریک کړم د اسلام د ادرس نه چې ځوانان دا خبرې ووري، تطبیق کړي او دا تشویش سره نه وي چې آیا دا موضوع حرام ده او که حلال ده. ځکه ډېر علما زموږ طالب علمان په دې موضوعات پوهېږي هم نه، ډېر علما او طالب په دې نه پوهېږي چې کرپټو څه شی ده، سټاک مارکیټ څه شی دی، باونډ څه شی دي. همداسې په امریکا اروپا کې کور اخیستل یو لازم دی، څنګه یې واخلو، اسلامي لارې څه شی دي، کنونشنل بانک دی او که نور طریقې هم شته دی. نو دا به زما موضوعات وي انشاءالله. نن نه پس اوسه پورې م سپورټ کړی یم، مطمئن تاسو بیا مخکې هم د سفر کې ما سره راځئ او ټول نه مهم دا چې دعا کې مې یاد وساتئ او مه مې هېروئ. انشاءالله د سفر ته ښه راغلاست. زه هم ډېر ورته خوشحاله یم د نوي سفر ته او امید لرم تاسو هم ورته خوشحاله شئ ځکه ډېر مفید به وي.